د تاجکستان هیواد یو ګډ پلاوی د یاد هیواد د ختلان ولایت مرستیال والی فیض الله زاده په مشرۍ کندوز ولایت ته راغلی او د دغه ولایت له ملکي او نظامي چارواکو سره یې لیدنه او ګډې خبرې کړې دي. د کندوز ولایت د والي ویان وایي د تاجک پلاوي د دې سفر موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د شته اړیکو پیاوړتیا او د ډیپلوماتیکو روابطو پراختیا ده چې په دې برخه کې دواړو لورو د لا ډېرې همغږۍ پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ. د افغانستان او تاجکستان چارواکو ګډه ناسته د کندوز والي الحاج محمد خان دعوت څخه په نوښت جوړه شوه. دغه ناسته د کندوز مرستیال والي مولوي حبیب الرحمن صهیب او د تاجکستان د ختلان ولایت مرستیال والي فیض الله زاده او مل پلاوي ترمنځ ترسره شوه. په دغه ناسته کې د دواړو هیوادونو امنیتي او سوداګرو، ګمرکي او استخباراتي مسؤلینو او تجارانو ګډون کړی و. د غونډې په ترڅ کې د سوداګریزو، سیاسي، امنیتي اړیکو د پراختیا د منظمېدو ترڅنګ د سوداګرو لپاره د ویزو او قونسلي خدمات او د مالونو د تګ راتګ د اسانتیا په رامنځته کولو کې خبرې وشوې. په همدې حال د کندوز ولایت یو شمېر سوداګر د تاجک پلاوي د راتګ هرکلی کوي او وایي هیله مند دي چې د افغان سوداګرو د ویزو، سوداګریزو توکو د ښه انتقال او قونسلي خدمتونو په برخو کې به شته ستونزې هر څومره ژر حل شي. بسیار نشست صمیمانه بود، نشست بسیار خوبی بود. بخصوص در بخش اقتصاد صحبت‌هایی داشتیم، با هم نظریات تبادله ساختیم و چالش هایی که سر راه تاجرها موجود بود من جمله چالش ویزا بود که برای تجار ما باید زمینه ویزا باید فراهم شود که الحمدلله تقریبا این مسئله هم به مرحله حلش رسیده که از طرف از او اطمینان داده شد که مسئله ویزا را ما برای تاجر شما حل می‌سازیم. یا د لیدنه داسې مهال ترسره کیږي چې په وروستیو کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سیاسي، امنیتي او اقتصادي اړیکې ښې شوي او دا بهیر ورځ تر بلې د پراختیا په حال کې دی.